له تورخم څخه یو ځل بیا بد خبر. پاکستان بیا بې پاسپورټه او بې ویزې موټر چلوونکو ته د تورخم دروازې د تړلو خبرداری ورکړی. د پاکستان حکومت افغان سوداګرو او بار چلوونکو ته یو وار بیا خبر ورکړی چې د مارچ له 21 وروسته د تورخم دروازه د هغو بار وړونکو موټرو چلوونکو پر مخ تړي چې پاسپورټ او ویزا نه لري. ازادي راډیو د هغو خبرتیاو انځورونه ترلاسه کړي چې تورخم دروازې هغه اړه د پاکستان حکومت لخوا په دروازه لګول شوي. د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ ګډې خونې یو مسؤل خانجان الیکوزي هم دا موضوع تاییدوي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل پاکستان کې خو خبرتیا ورکړې ده او د دوی پلان دا دی چې په 21 د مارچ په دا لاره تړي، اما دا د دولتونو ترمنځ خبره ده. تر اوسه د اسلامي امارت له لوري موږ ته کومه لارښوونه نه ده شوې. که لاره وتړل شي زموږ لپاره لوی زیان دی او دا یوه لویه ستونزه ده. نوموړي تر دې مخکې ازادي راډیو سره خبرو کې ویلي وو د پاکستان حکومت افغانستان سره سوداګریزه راکړه ورکړه کې له نړیوالو قوانینو سرغړونه کوي او پر خپل سر داسې اصول پلي کوي چې د دواړو لورو سوداګرو په زیان وي. هممهاله یو شمېر افغان سوداګر چې پاکستان سره سوداګریزه راکړه ورکړه کوي د لارې پر احتمالي تړل کېدو اندېښمن دي او وایي افغانستان کې د پاسپورټ اخیستل ستونزمن دي او هغوی چې پاسپورټونه لري ویزې نه ورکول کېږي. ملګرو دا به زموږ چمتو شوی ویډیو. که تاسو هم د ویډیو په اړه څه نظر لرئ په کومنټ کې راسره ولیکئ. تر بیا ښه وخت، ښې چارې.